د خوست ولایت احصایي او معلوماتو ملي ادارې ریاست لپاره د 2.9 میلیونه افغانیو په لګښت د 240 متره طول سره د چاردیوالۍ د جوړېدو چارې پیل شوې. د چارو د پرانیستو په یادو مراسمو کې خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانع د ریاستونو له مسؤلینو او کارمندانو وغوښتل چې خلکو ته د خدماتو رسولو کې هیڅ ډول نغېړې ونه کړي او باید چې د ټولو مراجعینو غوښتنو ته پر وخت رسیدنه وکړي. دا یو مسؤلیت ده چې په ښه اخلاقو د خلکو سره تاسو باید برخورد وکړئ. د دغه ولس په مقابل کې چې مونږ خدمات وړاندې کوو، مونږ د هغې په مقابل کې د معاش په عوض کې وخلو. که چېرته د خدمات وړاندې نه کړل، خپل د ماموریت کما حق خو حق د ادا نه کړلو، دا 15 روپۍ چې ته وخولې په دې کې د حرومې وړل، خپل بال باش نه د حروم وخوړل. بل لور د احصایي او معلوماتو ملي ادارې ریاست مسؤلینو ډاډ ورکړ چې خلکو ته به د خدمتونو رسولو کې هیڅ ډول نغېړي نه کوي او زیاتولی چې د چاردیوالۍ په جوړېدو سره به یې فعالیتونه لا ګړندي او منظم شي. د چاردیوالۍ منظوري زموږ په پیشنهاد او د احصایي معلوماتو ملي ادارې په منظوري سره سوې وه چې د دې دواړو تعمیرونو نه به چاردیوالي کېږي. د محافظینو وتاک او همداراز د مراجعینو لپاره ډېر سهولتونه په پام کې نیول سوي دي او په دې سره به د مراجعینو ستونزې تر ډېره حده پورې راکمې سي او هغه چارې چې د ثبت نفوس امنیت او د احصایي معلوماتو ریاست ترمنځ تړلې دي هغه به دواړه په دې تعمیرونو کې انشاءالله اجرا کیږي. بودجه از طرف خود ریاست احصایه و معلومات پرداخته میشه، البته زیر کنترل و نظارت وزارت مالی محترم امارت اسلامی افغانستان. د یادولو وړ ده چې د عادي چاردیوالۍ په بشپړېدو سره به د دغې ادارې د کارکوونکو په اړونده برخه کې شته ستونزې هوارې شي.